بیا هم زه مسلم ورته غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د A1 سطحې یا A1 نیوو او یا هم د A1 لیول یا سطحې د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره غواړم چې تاسو ته د 14 درس وړاندې کړم. نو اوس راځو په 14 درس کې موږ تاسو نن وایو چې اشاروي ضمیرونه څه شی دي. موږ تاسو په انګلیسي کې ما تاسو ته په لومړني درس کې د ګرامر د درسونو د لړۍ په لومړني درس کې ما تاسو ته اشاره کړې وه چې د انګلیسي ژبې که چیرې تاسو انګلیسي ژبې سره بلدیت ولرئ نو د زیات شباهتونه موجود دي د آلماني ژبې سره د انګلیسي ژبې. نو یو د هغو شباهتو څخه موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې اشاروي ضمایرو ته demonstrative pronouns وایو. په آلماني ژبه کې هم دې ته demonstrative وایي. په demonstrative یعنی اشاروي ضمیر. اشاروي ضمیرونه څه شی دي؟ مثلا موږ تاسو اشاره کوو. په انګلیسي کې موږ تاسو اشاروي ضمیرونه لرو this او بل دی موږ تاسو لرو this that او همدارنګه those. موږ تاسو لرو مثلا دلته دا اشاروي ضمیر چې یعنی موږ تاسو اشاروي ضمیر یعنی موږ تاسو اشاره کوو یو شي ته، یو سړي ته، یو کړنې ته. موږ تاسو دلته وایو چې this یعنی دغه. these هم د هغې جمع دی، د دغه جمع دی په انګلیسي کې. او that معنا هغه د لیرې شي دپاره او those هم د هغې جمع. اوس په آلماني ژبه کې موږ تاسو هم لکه څنګه چې په انګلیسي کې د دغه د جمع تلفظ دی همداسې په آلماني کې د دغو ټولو دپاره دا یو these استفاده کیږي. these استفاده کیږي خو البته د مفرد او جمع دپاره چې استفاده کیږي بیا د دې په دغه ساختار کې تغییر راځي. دا چې کوم تغییرات پکې راځي هغه موږ تاسو دلته په لاندې مثالونو کې وړاندې کوو او تاسو ته یې تشریح کوم، واضح کوم یې درته. ښه راځو لومړی خو دا چې تاسو په دې باندې هیله ده چې سر مو پرې خلاص شوی وي چې اشاروي ضمایر څه ته وایي. اوس راځو موږ تاسو دلته په جملاتو کې موږ تاسو دا واضح کوو. لومړی راځو singular und plural. singular und plural. په انګلیش کې هم موږ تاسو لرو singular او plural. په آلماني کې هم singular ته singular وایي او plural ته plural. یعنی صرف په تلفظ کې فرق دی، په لیکنه او په حروفو کې یعنی سپیلینګ کې دواړه یو شان دي. راځو لومړی دلته نومیناتیو یعنی بیانیه جمله. په بیانیه جمله کې څنګه استفاده کیږي؟ Wie ist dieser Computer؟ وایي څنګه دی دغه کمپیوټر، دا کمپیوټر څنګه دی؟ مثلا تاسو لاړئ دکان ته، یو دوست، ملګری، اشنا مو درسره دی او هغې ته تاسو وایئ چې یو کمپیوټر ورته ښایئ چې دا کمپیوټر څنګه دی. یا لاړئ د موټرانو پلورنځۍ ته لاړئ یا فروشګاه ته لاړئ، هلته تاسو پوښتنه کوئ چې دا موټر څنګه دی. یا د ساعتونو دکان ته ولاړئ وایئ چې دا ساعت څنګه دی. اوس راځو کمپیوټر. د کمپیوټر آرټیکل چې دی هغه دیر دی. نو موږ تاسو استفاده کوو دیزر. دلته هم دیزر لیکلی. نو کله چې دیر آرټیکل دی موږ تاسو د دیز د دغه دیز سره موږ تاسو د دیز سره په آخر کې چې کله دیر دلته چې کله آرټیکل دیر وي نو د دیز سره موږ تاسو په آخر کې AR زیاتوو. او کله هم چې آرټیکل مثلا آټو، das Auto د دې آرټیکل دی das. د موټر آرټیکل das دی. نو موږ تاسو دلته د دیزز د دیز سره موږ تاسو AS اضافه کوو. نو او بل دی موږ تاسو die Uhr یعنی ساعت. die Uhr ساعت د دې آرټیکل چې دی دی. نو کله چې دی موږ تاسو د دیز سره اضافه کوو یو A. نو په دغه طریقه سره موږ تاسو کولی شو چې د آرټیکل مطابق دیز استفاده کړو. بل
او دغه تغییرات راځي په د دې په ساختار کې یا د حروفو کوم حروف چې لري د هغې سره دا تغییرات راځي نسبت د یا مطابق د کلماتو آرټیکل ته. اوس راځو بل ته په اکازاتیو کې څنګه وایي دا خو نومیناتیو جمله وه. که چیرې موږ تاسو اکازاتیو ولرو د اکازاتیو کې موږ تاسو په اکازاتیو کې موږ تاسو وایو چې ich mag diesen Computer. دا ولې اوس دلته ان شو؟ دلته هم هماغه دیر آرټیکل دی او دلته هم دیر آرټیکل دی. نو ولې دلته ان شو؟ ځکه چې ich mag چې دی دا یو اکازاتیو فعل دی. نو په دې خاطر باندې ich mag diesen Computer. دیر موږ تاسو ویلی وو چې په اکازاتیو کې دیر په دین باندې بدلیږي. دیر په دین باندې بدلیږي او نور باقي حروف چې دي هغه بیرته هماغه څه شی چې دي هماغه راځي. مثلا دی دی دا بیرته دی راځي. داس دی هغه بیرته داس راځي. که دی وروسته اوس دا موږ تاسو د دې په دلیل پوه شو چې ولې دلته دین استفاده شوې ده. په تېرو درسونو کې موږ تاسو دا ویلي هم وو خو دلته صرف یو یادوري کوم. Ich mag diesen Computer. زه خوښوم دغه کمپیوټر. دلته دا ولې ځکه چې دا ولې اکازاتیو دی ځکه چې موږ تاسو د اکازاتیو داتیو په قوانینو کې ویلي وو چې اکازاتیو هغه عمل ښیي یا هغه عمل موږ تاسو ته ښیي چې په هغه غیر حرکي وي، حرکت نه وي پکې. مثلا ich mag زه خوښوم په دې کې کوم حرکت نشته، کوم حرکي عمل نه دی. نو یعنې زه خوښوم. نو ځکه دا ویلی شو چې اکازاتیو دی. بل دی Ich mag dieses Auto. زه خوښوم دغه موټر. په دې ځای کې دلته بیا هم دلته ګورئ د دغې قانون مطابق په اکازاتیو کې دغه تغییرات دي که نه. اوس راځو دلته د دغې مطابق مثلا داس موږ ویلې چې داس نه تبدیلېږي بیرته هماغه داس راځي. نو چې داس راغی بیا لکه دلته چې په د دیز په ساختار کې تغییر راغی یا په جوړښت کې تغییر راغی دلته هم هماغه شانتې تغییر راځي. او دلته هم د دی اور دی د دې هغه د دغه قانون مطابق ګورئ دی اور دی. نو په دې کې هم صرف هماغه یو ای د دیز سره اضافه کیږي. نو دیزی اور راځي. Ich mag diese Uhr. زه دغه ساعت خوښوم. زه دغه موټر خوښوم یا زه دغه کمپیوټر خوښوم. راځو په پلوغال کې یا په جمع کې څنګه موږ تاسو ته وایو. څنګه په دې کې موږ تاسو یو خو دا زده کړل چې اشاروي ضمیر، دوهم مو دا زده کړل چې اکازاتیو څنګه استفاده کیږي او دریم موږ تاسو په دې کې دا زده کوو چې دا په پلوغال حالت کې یعنی دغه نومونه چې دي دا په پلوغال حالت کې کوم تغییرات پکې راځي او څنګه استفاده کیږي. اوس راځو لومړی دلته بیانیه جملې ته. نومیناتیو یعنی بیانیه جمله Wie sind diese Computer. ګورئ د دې آرټیکل د دیر کمپیوټر دی. دیر کمپیوټر دی. دیر کمپیوټر چې کله چې موږ تاسو دا جمع کوو نو دا په دی کمپیوټر راوړي. او بل نو د دی کمپیوټر نو چې دی کمپیوټر شو موږ تاسو د دغه قانون مطابق دی دپاره صرف یو ای ورسره اضافه کوو. دلته وینئ صرف یو ای اضافه ده. دی کمپیوټر. بل دی کله چې موږ تاسو د اوس آټو صرف یو موټر و داس آټو. اوس دا داس آټو چې کله موږ تاسو په جمع داس چې کله په جمع وکړو نو دا بیرته دی راځي. دی آټوز. بل دی دی اوغن. دلته دا خپله هم دی دی او چې جمع کې هم دی دی خو فرق یې په څه کې دی یعنی دلته هم دی اور دی. څنګه به فرق کوو چې مثلا د دې خپل آرټیکل هم دی دی او مثلا دی او
وه د دې خپل آرټیکل هم دی دی او چې جمع شي بیا به څنګه موږ پېژنو چې اوس دا جمع دی او که هغه دی. د جمع سره دلته که تاسو وګورئ د دې په جوړښت کې یو ان اضافه شوی دی. نو ان چې ورسره اضافه کړو دی اوغن که ووایو نو موږ تاسو پوهېږو چې دا یې جمع حالت. ښه او اوس راځو موږ تاسو وایو پرسونال پرونامن ام اکوزیټیو یعنې شخصي ضمایر یا شخصي ضمیرونه ام اکوزیټیو په مفعولي حالت کې. ښه راځو دلته لیکل شوي نومیناتیو یعنې بیانیه حالت کې. بیانیه حالت کې موږ تاسو شخصي ضمیرونه په دغه شکل لرو. موږ تاسو لرو چې ich زه دو ته es sie هغه دریم شخص پیجانه شی او یا هم مانا نارینه اس ته پیجانه شي دپاره او زی د ښځینه دپاره. خو البته په الماني کې داسې نه دي لکه په انګلیسي کې چې دا حتما د نارینه دپاره استفاده کیږي او اس حتما د بیجانه شي دپاره او زی حتما د یو ښځینه دپاره. په الماني کې نارینه ښځینه په اشیاو کې هم نارینه او ښځینه شته او خپله ښځینه ته هم ښځینه استفاده کیږي او په نارینهو کې هم همدغسې فرق لري. یعنې دا په لومړیو او تېرو درسونو کې موږ تاسو ته ویلي دي چې دا باید موږ تاسو ټول کوم نومونه چې د آرټیکل سره زده کړو یو مشخص قانون ورته نشته بل wir معنا موږ ته او زی معنا معنا تاسو یا ته هم راځي او زی هغه زی هم معنا تاسو او زی یا د کوچني د مؤنث لپاره راځي. ښه بل اوس راځو څنګه دا مفعولي حالت ته اړوو. ich په mich اوړي du په dich اوړي او es sie په en په en اوړي es او sie هم sie. wir په uns او په euch او sie. اوس راځو دا په جملو کې موږ تاسو تشریح کوو یا یې واضح کوو چې څنګه څه معنا ورکوي او څنګه استفاده کیږي. مثلا د مثال په ډول سره زه پوښتنه کوم چې kennst du خان ولي خان آیا ته خان ولي خان پیژنې؟ ماته مثلا هغه شخص ځواب راکوي چې یا ich habe ihn دلته موږ تاسو د چا خان ولي خان نارینه په باره کې خبرې کوو. د نارینه دلته دا وګورئ په څه شي باندې بدلیږي په ان. نو موږ وایو چې یا ich habe ihn یعنې خان ولي خان ich habe ihn einmal in Kabul getroffen ما هغه یو وار په کابل کې لیدلی دی یا مې لیدنه ورسره کړې ملاقات مې ورسره کړی دی. دلته ich habe ihn یعنې د خان ولي خان مفعولي حالت موږ دلته استفاده کوو. بل دی hallo Sabina hast du eine neue Freundin آیا hallo Sabina ته یو نوی دوست یا ملګری یو نوی ملګرې یا دوسته لرې؟ دلته ورته وایي چې یا ich habe sie gestern in der Stadt gesehen وایي هو ما هغه د چا په باره کې خبرې کوو د مؤنثې یا دوستې ملګرې په باره کې ښځینه ملګرې په باره کې باندې. نو زی په څه شي تبدیله ده په زی باندې. دلته بیرته موږ تاسو زی استفاده کړو. یا ich habe sie gestern in der Stadt gesehen هو ما هغه پرون په ښار کې ولیده. که چیرې مثلا دلته ووایي چې زبینا نه پوښتنه وکړو چې یو پوینټ لري یو دوست لري ملګری نارینه دپاره هغې کې به موږ تاسو دلته د دې سره ان اضافه کوو او دلته هم ان او پوینټین دلته چې دی دا به په پوینټ باندې تبدیل کوو. یا ich habe ihn اوس خو نارینه باره کې خبرې کوو نو بیا موږ تاسو ان استفاده کوو. ich habe ihn gestern in der Stadt gesehen. نو همدغسې موږ تاسو مثالونه استفاده کوو او په دې شکل سره موږ تاسو اکوزیټیو یا مفعولي حالت د شخصي ضمایرو مفعولي حالت داسې موږ تاسو په جمله کې استفاده کوو. هیله ده چې سر مو پرې خلاص شوی وي او پرې پوهېدلي وئ. د نورو درسونو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.